بیا هم سلامونه خبره راغلی کاپ ته ده. کاپ کاپ واو ری څه شی سو؟ کور. کور خو پیژنئ چې خونې ته وایي. او که نه دا زموږ کور ده. له کور نه که کوری جوړوئ نرمه یې دلته څنګ ته ورسره ولیکئ. کوری کیږي. کوری یو ډول بوټی هم د په غرونو کې کیږي. څوک چې وجود درد ولري ډېره ګټه ورته رسوي. خو که له کاپ واورې نه واو لرې کړي څه شی به ترې جوړ شي؟ کر. هیلې ژاړمه. کر کروندې ته وایي. زراعت ته وایي. که همدغه کلمې سره بدلې کړو مثلا واو مخ ته راوړو ری پسې راوړو او کاپ یې څنګ وروسته ولیکو دې نه بیا څه جوړیږي؟ ورک. ورک یعنی چې یو څوک مثلا بازار ته لاړ د درنه نادرکه شوی پلانی رانه ورک دی او پسې منډې وهې پیدا کوې. که ورک نه ورکول جوړوي نو کاپ سره واو داسې یو ځای کېږي او لام ورسره یو ځای کېږي. دې ته څه وایي؟ ورکول. خو که ورکول نه ورکول جوړوي مثلا یو شی چاته ورکوي بیا واورې لیکي لږ واټن ورکوي بیا کول ورسره لیکي دې نه څه جوړ سو؟ ورکول. کاپ الف ری. کاپ الف سره یو ځای کېږي او ری څنګ ته راځي دې نه څه جوړ شو؟ کار جوړ شو. خو د همدې کار نه موږ او تاسو کتار هم جوړولی سو. کاپ به دا شی ولیکئ دلته به تیسي او الف به پورته کوي څنګ ته به یې ری راسي څه به ترې جوړ شي؟ کتار چې لاین هم ورته وایي. صف هم ورته وایي. مثلا یو څوک داسې په منظم سره ولاړ دی دا څه شو؟ کتار شو. کتار نه بیا کتارونه هم جوړولی شي. واو نون هی ورسره کوي لکه کار نه کارونه جوړولی شي. او کار ده که واو لام ورسره کوي بیا به څه شی جوړ شي؟ کارول به سي. کارول چې استعمالولو ته وایي. نو دغسې نورې کلمې هم تاسو خپلو کې سره جوړې کړئ. کار کمال پټي کې کار شاباس. آریا ګوره زما سره داسې مرسته کوي. کمال په پټي کې کار کوي. بلې سمون او که نه هغه کرنګر دی. کرنګر یعنی کروندګر. هغه لنډه بڼه دی کروندګر یا کروندګر څه شي ده؟ کرنګر ده. ژبه چې څومره لنډیږي هغومره اسانۍ پکې راځي. هم تورو لیکلو کې اسانه کېږي هم په ویلو کې. کمال شوتله اوبه کوي. ګورئ کار شو. کمال په پټي کې کار کوي. هغه کرنګر دی. کمال شوتله اوبه کوي. نو ملګرو د کار په ځای لیکلی سي کرنه. ولیکئ کمال په پټي کې غنم کري. غنم ولیکئ. کاپ د واو ده یې ده. واو په ځای سجرې کوي خپله ترې څه جوړیږي؟ کري ترې جوړیږي. کمال په پټي کې غنم کري. هغه بزګر ولیکئ. ګوره بیزې ولیکئ ګا پورې ورسره راوړئ بزګر دی. څومره ښه اسانه جمله بدله سوه. کمال شوتله اوبه کوي. ولیکئ کمال غنم اوبه کوي. یا ولیکئ کمال غنم
ریبي یا کمال غنم لو کوي. یو بل شی درته وایم پښتو کې د فصل اوبه کولو ته څه وایي؟ پاڼه کول وایي. دا د خوست او د وزیرستان لور ته ډېره مشهوره کلمه ده. مثلا ویلی سي کمال شوتله پاڼه کوي. پاڼه دا شی لیکل کیږي. او آخر کې د یوه ټپه هم ورپسې وي وایي جنۍ د تور کمره لټکه ده. جنۍ د تور کمره لټکه ده چې مهربانه سي دنیا پاڼه کوي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، له ملګرو سره یې شریکه کړئ. پښتو زده کړه په نوم یوټیوب چینل هم که ګوګل کې سرچ کې پیدا کیږي. سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ او بهر میشتو پښتنو ته یې ورسوئ. غزا نور زما فیسبوک دی، څارلی مې شي دلته. دا هم زما ټویټر دی. الله مو مل او مددګار.